خو په تاسو دې افسوس وي اے د شرع عالمانو فریسیانو ځکه چې سخته سزا ستاسو دپاره مقرر شوې ده اے منافقانو ځکه چې تاسو د اسمان د بادشاهۍ دروازې د خلکو دپاره بندوئ او تاسو نه پخپله پکې ورننوځئ او نه ورته نور خلک پرېږدئ اے د شرع عالمانو فریسیانو منافقانو ځکه چې تاسو په ځمکه او سمندر سفر کوئ د دې دپاره چې یو کس خپل دین ته راواړوئ او کله چې هغه راواړوئ نو تاسو هغه د خپل ځان نه دوه چنده دوزخي جوړ کئ لکه څنګه چې تاسو یئ اے ړندو لارښودونکو په تاسو دې افسوس وي ځکه چې تاسو وایئ چې که څوک د خدای په کور قسم وخوري نو دا څه خبره نه ده خو که چېرته یو کس د هغه په سرو زرو قسم وخوري نو هغه د خپل قسم پابند دی اے ړندو کمکلو په دې دواړو کې کم څیز اهم دی سره زر او که د خدای کور چې سره زر هم پاکئ یا تاسو دا وایئ که څوک په قربانګاه قسم وخوري نو هېڅ خبره نه ده خو که څوک د قربانګاه په شکرانې قسم وخوري نو هغه به پابند وي اے ړندو کم څیز زیات اهم دی شکرانه که هغه قربانګاه چې شکرانه هم پاکئ نو هر کله چې څوک په قربانګاه قسم خوري نو هغه په قربانګاه او د هغې په شکرانو دواړو قسم خوري څوک چې د خدای په کور قسم خوري نو هغه په هغه او څوک چې هلته اوسي په دواړو قسم خوري او څوک چې په اسمان قسم خوري نو دا داسې دي لکه چې هغه د خدای پاک په تخت او د خدای په ذات باندې قسم خوري اے د شرع عالمانو فریسیانو منافقانو په تاسو افسوس چې تاسو خو د پودینې د کږو او د زیرې له څه میسه ورکوئ خو د شریعت معتبرې خبرې لکه انصاف رحم او وفاداري مو پرېښې ده په اصل کې پکار داو چې تاسو په دې عمل کولې او هغه مو هم نه پرېښودلې اے ړندو لارښودونکو تاسو خوبو د ماشي دپاره چاڼ کوئ اوښ لوړ تېروئ اے د شرع عالمانو فریسیانو منافقانو په تاسو افسوس تاسو خو د کنډول او رکیبۍ بهر مخ وینځئ خو دننه مو هغه د لوټ او د خودغرضۍ د مال نه ډک کړي وي اے ړندو فریسیانو اول د دننه نه کنډول او رکیبۍ وینځئ نو بهر نه به هم وینځلی شي اے د شرع عالمانو فریسیانو منافقانو په تاسو افسوس ستاسو مثال د هغه قبرونو دی چې بهر سپین کړي او ښایسته ښکاري خو دننه د مړو د هډوکو او د نورې ګندګۍ نه ډک وي دغه حال ستاسو هم دی په ظاهره خو تاسو صادقان ښکارئ خو دننه د منافقت او بې شرع کارونو نه ډک یې اے د شرع عالمانو فریسیانو منافقانو په تاسو افسوس چې تاسو د نبیانو زیارتونه جوړوئ او د صادقانو قبرونه سینګاروئ او دا وایئ چې که چېرې موږ د خپل پلار نیکه په زمانه کې ژوندي وې نو د نبیانو په قتلولو کې به شریک شوي نه وو دغسې تاسو په ځان ګواهي کوئ چې تاسو د هغو خلکو زامن یئ چا چې نبیان وجلي وو نو ځئ او د خپل پلار نیکه نیمګړی کنډول ډک کئ اے مارانو او د مارانو بچو تاسو به د دوزخ د سزا نه څنګه خلاص شئ ځکه زه تاسو ته نبیان هوښیاران او د خدای پاک د لارې عالمان درلیږم نو په تاسو کې به ځینې مړه کي ځینې به په سولۍ کې او ځینې به په خپلو عبادتخانو کې په کوړو ووخي او د یو خار نه به بل خار ته وشړي دغه شان به په ځمکه د ټولو صادقانو د توی شوي وینې ذمواري ستاسو په غاړه وي د بې ګناه حابل نه د برکیا د زوی زکریا تر وینې پورې څوک چې تاسو د خدای د کور او قربانګاه په منځ کې مړ کړ زه تاسو ته رښتیا وایم چې دې پیړۍ ته به د دې ټولو سزا میلاویږي اے یروشلمه اے د یروشلم ښاریې چې ته نبیان وجنې او رسولان سنګساروې کم چې تا ته رالیږلي شوي دي ما څو ځله دا ارمان وکړ چې ستا بچي راغونډ کم داسې لکه چې چرګ خپل بچي د وزرو لاندې راغونډوي خو تا دا نه غوښتل او اوس وګوره
هغه د ستا کور خوشي او شاړ پاتې کیږي خو بېشکه زه تاسو ته دا وایم چې تاسو به تر هغه وخته ما ونه وینئ تر څو چې دا ونه وایئ چې مبارک دی هغه څوک چې د مالک خدای په نوم راځي